السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې یو سپین ساری د لمونځه نه شل لمونځونه کوي، خو دا ډرامې ګوري، دا ترکي ډرامې ګوري. محترمه که نارینه یې که ښځینه یې چې ډرامې ګوري، بیا به په قبر کې د وحشت او د بیرې او د لړمانو او د مارانو سره مخامخ سي. ځکه که نارینه ډرامه ګوري، ښځې په هغه ټي وي کې څرخي ورا څرخي، ښځو ته کتل حرام دی. او که ښځینه و ټي وي ته ګوري، په ټي وي کې نارینه را څرخي ورا ګرځي، نارینه و ته کتل دی حرام دی. د عبدالله بن مسعود راتنو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي: النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. دا کتل و پردی ښځې ته یا پردی نارینه ته کتل، دا یو سهم دی، غشی دی په زهر و ککړ د هغه شو د ابلیس څخه. من ترکها من مخافتی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله جل جلاله وای که چا و پردیو ښځو ته نه وکتل او پردیو نارینهو ته ښځې نه وکتل، الله جل جلاله وی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، دغه سړي ته به زه داسې ایمان ورکم د عبادت خوند به بیا په زړه کې وي. او دغه رنګه د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو مسلمان که نر وي که ښځه وي، که سترګې کنټرول کړي د پردي سړي څخه یا د پردي ښځې څخه نارینه سترګې کنټرول کړي، یا د پردي ښځې څخه نارینه سترګې کنټرول کړي، یا د پردي نارینه څخه ښځې سترګې کنټرول کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله به دغه انسان ته د عبادت خوند په زړه کې ورواچي. او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کل عین باکیه یوم القیامه، ټول سترګې به جاړي په ورځ قیامت. هغه د ژړا ورځ ده، د وحشت ورځ ده، د ویرې ورځ ده، د بیرې ورځ ده. الا عین غضت عن محارم الله، ما سوا له هغه سترګو چې د حرام څخه سترګې را کنټرول کړي، هغه سترګې به بیا په ورځ قیامت نه جاړي. نو دغه څوک چې په دنیا کې ټیویان ګوري، که نر وي که ښځه وي، که نارینه پردیو ښځو ته ګوري او ښځه پردو نارینهو ته ګوري، دغه سترګې به والله ثم تالله په ورځ قیامت وژاړي. هغه د ویرې د خوف ژړا ده، هغه ژړا به انسان لړمانو مارانو ته ورولي. که په ورځ قیامت خلک له مستۍ څخه نه جاړي، خو دوژخ ویني، دوژخ را خوټېږي، را ایښول کېږي، او په دوژخ کې ماران او لړمان چې هغه کوچني کوچني ماران، هغه کوچني کوچني لړمانې لکه بختي اوښان دومره غټ وي. سبحان الله. نو دغه سترګې چې په دنیا کې فلمو ته ګوري، دغه به بیا په قبر کې هم وژاړي، په ورځ قیامت به هم وژاړي، د الله حضور ته چې ورځي هم به ژاړي. په دغه ژړا کې به دوژخ ته ملائکې نه باسي. او دغه رنګه د معاویه بن حیده رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ثلاثه لا ترى اعینهم النار، درې سترګې به دوژخ نه وویني. یو هغه سترګې چې په جهاد کې یې بدخوابه کې پیرا ور باندې وکي، وعین بکت من خشیت الله، او هغه سترګې چې د الله له ویرې څخه وژاړي، د الله له بیرې څخه وژاړي، یوازې ناست وي وژاړي پر خپلو ګناهو باندې چې یا رب ما څومره ستا نافرماني کړې دي، ما څومره ستا معصیت کړی دي، د الله له بیرې څخه د الله له ډاره څخه وژاړي. دغه سترګې به دوژخ نه وویني. وعین کفت عن محارم الله، او هغه سترګې چې له حرامو څخه سترګې را وګرځوي، هغه سترګې به په ورځ قیامت بیا دوژخ نه وویني. نو هغه ورور چې پر ټي وي قدرت لري، هغه ورور چې ټي وي رانیولی سي، هغه ورور چې ټي وي په کور کې وي دا وغورځوي، رای نه نیسي، ورته ونه ګوري، هغه خور چې ډرامو ته ونه ګوري، دغه سترګې به په ورځ قیامت دوژخ نه وویني. او هغه کورونه، هغه خلک چې په کورو کې ټیویان پراته وي، هغه خوندي چې ډرامو ته ګوري، کرکټ ته ګوري، فټبال ته ګوري، هغه به دوژخ وویني، بلکې ور وبولیږي په دغه وجه باندې چې دی پردو نجونو یا پردو خلکو ته کتل. او دغه رنګه د عباده بن صامت رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الازمن لی ستن، د شپږو شیانو ضمانت یې امت ما ته راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي
د شپږو شیانو ضمانت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ما ته راکړي اضمن لکم الجنه، تاسو ته به زه د جنت ضمانت درکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اصدقوا اذا حدثتم، رښتیا وایاست چې خبرې کوئ، دروغ مه وایاست. واوفوا اذا وعدتم، وفاینه کوئ چې وعده مو وکوله. وادوا الامانه، امانت ورکوئ کم وخت پر یو کار باندې هغه تاسو ته یو کار د امانت وسپارل سو، امانت هغه ساتنه کوئ، خپل اهل ته سپارئ. واحفظوا فروجکم، خپل فروج وساتئ، زنا ایما کوئ، که نر یاست که ښځه یاست. وغضوا ابصارکم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سترګې وساتئ. وکف ایدیکم، لاسونه وساتئ. له بده مرغه نن خو نن خو موږ لاسونه هم په ګناه مبتلا کړي دي. پر فیسبوک کې کشوو، کمنټ پر کوو، لایکونه ورکوو فلمو ته، په یوټیوب کې غلط ادرسونه وهو، په ګوګل کې غلط ادرسونه وهو، د فلمو ادرسونه وهو. لاسونه مو هم په ګناه مبتلا کړل، سترګې مو هم په ګناه مبتلا کړل، فرجونه هم خلکو په ګناه مبتلا کړل. ځکه داسې ډېر شاګردان میسجان راته پرېښي دي چې وایي فلمونه وګورم بیا په لاس باندې ځان معذوره کړم. سبحان الله، څومره موږ د ځان په هلاکت باندې پسیو، څومره ځان سره ظلم کوو. سبحان الله، راځي لږ پر ځانو باندې احسان وکړو، راځي لږ پر ځانو احسان وکړو. احسان د ځان سره دا دی، نیکي له ځان سره دا ده چې نارواوې ونه کړو. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې سترګې زنا کوي، زنا هم نظرون، د سترګو زنا دا د کتل دي، ښځه پردو خلکو ته ګوري، یو نارینه پردو نجونو ته ګوري. والاذنان، رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږونه زنا کوي، زنا هم الاستماع، او د غوږو زنا اورېدل دي. یو ښځه د پردي سړي اواز اوري، یو نارینه د پردي ښځې اواز اوري، دغه غوږونه یې په زنا باندې مشغوله کړل. او دغه رنګه جرير رضی الله عنه وایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پوښتنه وکوله عن نظر الفجاءة، د دا ناڅاپه کتلو څخه چې یو سړی په کوڅه کې را روان وي، ښځه په مخه ورسي ورته وګوري. فقال اسرف بصرک، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل بس دستي سترګې اړوه، دستي سترګې اړوه. موږ خو کستان ټیویانو ته ګورو، موبایلو ته ګورو، ډرامې ګورو. سبحان الله. او دغه رنګه ابي سعید راته نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل دي ما من صباح الا وملکان ینادیان، هر سهار ملائکه اوازونه کوي. یوه ملکه دا وایي ویل للرجال من النساء وویل للنساء من الرجال. یوه ملکه دا وایي ویل افسوس دی نارینه ولره، هلاکت دی نارینه ولره له ښځو سره، نارینه دې له ښځو ځان وګوري، په ښځو کې هلاک سولاست. بله ملکه دا وایي هلاک سولاست ښځو په نارینهو کې له نارینهو ځان وګوري. نن خو ښځه قصدان په نارینهو باندې ځان هلاکوي، ځان دوژخ ته د نارینهو په وجه باندې بیایي. ټیویانو ته ناستې، ټیویان ګوري، کوڅو ته چې راوځي بې حجابه راوځي، نارینه په ښځو باندې ځان دوژخ ته بیایي. پردیو ښځو کې سترګې، که په بازار کې هم د ده پسې سترګې کږې کږې پسې ګوري، که په ټیوي کې هم پردیو ښځو تصویرانو ته ګوري. الترغیب الترهیب جلد 3 صفحه 23 بیا تر 28 پورې. نو محترمینو ټیویان کورو څخه وباسي. ما ته داسې ناولاده خبرې را رسېدلې دي، خور او لاړېږي د ورور سره په زنا باندې مشغوله کېږي. حتی دا پرون یو چا راته وویل، یو زنانه راته وویل په کندهار کې یو واقعه پېښ شوې ده، یو سړي 4 ودونه کړي دي، د یوې ښځې زوی را ولاړېږي د میرې سره په زنا باندې مبتلا دی، د پلار د کچ ښځې سره زنا کوي. داسې خو نو بعضو خوندو راته ویلي دي چې میرې ورور زنا راسره کړی. سبحان الله، زه نه پوهېږم، کاشکې الله په دې دور کې نه وای پیدا کړی. دا کوم حالات دي، زنا یې به ولې نه کېږي، خو ټیویان په کورو کې دي، لچې بربنډې ښځې و الکان سره څرخي و راڅرخي. نو خو د نارینه هم شهوات راپورته شي، د دې هم شهوات راپورته شي، باره په زنا سره اخته شي. میره هم ټیوي ته ناست دي، میرې زوی هم ټیوي ته ناست دي،
نو خود به په زنا باندې سره مخته کیږي. تاسو دغه د فسق، دغه الفساد، دغه د فسق منبع او سرچینه له کورو وباسئ، له زنا به مو کورونه خلاص شي. دا خو طبعا په انسان کې قوه د شهوت پرته ده، که ښځه د کنر ده. په نارینه کې دا قوه پرته ده چې ښایسته ښځه ښکلې نجلۍ ښه خوند ورکوي، په ښځه کې دا قوه پرته ده چې ښایسته هلک ښایسته ځوان ښه خوند ورکوي. نو هغه قوه د شهوت چې راوپارول سي، عقل کمزوری سي، باره که مور په مخه ورله، که خور په مخه ورله، که ورور په مخه ورلی، بیا باره لاس نه نیسي ورته چې ویې کول هغه یې وکول. نو دغه محترمه وایي سپین سر یې هم د ټي وي ګوري، ستا دې ورته وه پر دا پیچو باندې شرم وي، ستا دې پر دا سپین سرتوب باندې شرم وي، څومره بدبخته ښځه یې په دې سپین سرتوب باندې دا لچګي نه پرېښوله. ولې به مو درته ویل خو د مور پر ځای باندې مو یې چې ته سپین سر یې ټي وي ګورې، ډرامې ګورې، ترکي ډرامې ګورې، د خدای په لحاظ قبر در په یاد کړه. د سپین سرې خو به دلایل الخیرات په لاس کې و، درود به وایي، قرآن به په لاس کې و، سورت یاسین به په لاس کې و. ستا دین و شرم خاورې چې سپین سرې ښځې له تا به لوڼې مژندې څه زده کړي، ته هم ټي وي ته ناسته یې. او دا ټیویان له کورو، ټیویان له دې کوټو څخه وباسي، د خدای په لحاظ دغه د شیطان ځالې وباسي. په هر کور کې چې ټي وي، په هغه کور کې د شیطان ځالې وي، د شیطان کورونه وي، هلته د رحمت ملایکې نه راځي. سړی وایي زه بیت الله شریفه به ګورم، درواغ وایي بیت الله شریفه به ګورې، بیت الله شریفه ګورې خو قرآن شریف درواغ. بس خپلې لچګۍ پکې چې ورته دا ولیکئ وایي زه بیت الله شریفه به ګورم. نو د خدای په لحاظ د دې نیټ سره او د دې ټیویانو له رادیوګانو سره د خدای په لحاظ ډېر ډېر احتیاط وکړي، ډېر احتیاط وکړي. بایزید بستامي رحمت الله مبارک کې وخت حورې په خوب ولیدلې. حور ورته وویل چې موږ ستا ښځې یو په جنت کې. دی وایي څو شپې داسې غمجن و، ځکه د حورو داسې ښایست دی چې په دنیا کې نه دغه ډول حسن ستا، نه راتلی سي، نه وجود ستا. وایي 3 ورځې ډېر پریشانه و، څومره ښایسته او څومره حسینې حورې وې. 3 ورځ وایي چې 3 ورځ بایزید بستامي وایي بیا مې په خوب ولیدلې. په خوب کې مې وایي سترګې ځینې پټې کړلې. وایي دی راته ویل یا بایزید موږ خو ستا بیبیګانې یو، الله بشارت و زیری در کړي یو، در ښکاره یې کړو په دنیا کې لا. وایي بایزید څه ورته وایي؟ وایي ما ورته ویل ان کن شواغلون من ذکر الله تعالی عز وجل، تاسې ما د الله له ذکره مشغوله کوئ. میلې به بیا هلته کوو چې درس و دلته په دنیا کې کار نه سره لرو. پخوانو خلکو حورو ته په خوب کې نه کتل، نن زموږ سپین سرې و سپین ږیرې و ټیویانو ته ناست وي، ټیویانو ته ګوري. سبحان الله. دا ټول د کافرانو طلسم دی راویستی چې مؤمنان د الله څخه لرې کړي. څونه چې موږ د الله څخه لرې سو، د غونه به ځان د پخوا زمانې کافران د الله څخه نه لرې سوي، لکه موږ چې د الله څخه لرې سوي. خصوصي لا د کفر ماسې وه چې خلکو نه دی مختاره کړی، نور خو هر عمل د کفر خلکو مختاره کړي. په واده کې هم ټي وي راوړو، ښځې ورته څرخي و ټي وي ته. هغه غیرت څو مروت څه سو؟ دا څنګه غیرت دی؟ دا د ښځې غیرت څه سو؟ د نارینه غیرت څه سو؟ ماینه او میړه دواړه ټي وي ته ناست دي، هغه پردي لنډه غر سره ګرځي، ماینه هم ورته ګوري، خاوند هم ورته ګوري. هغه غیرت څه شجاعت څه سو؟ د خدای په لحاظ احتیاط وکړئ. ستاسو دپاره وایم نه خو نه ټي وي الحمدلله لرم، نه دې خدای راکوي، خو دغه واټساپ و دغه بلاوي مې په دې خاطر شروع کړ چې دا بدبویه خلکو ګروپان جوړ کړل. نو زه مجبوره سوم چې زه هم طریقت و مذهب ته خدمت وکړم چې دوی دا بدبویه خلک و خپل دا ناحقې لار ته خدمت کوي. نو په دې خاطر کنې کله کله داسې فکر وکړم چې راسه دغه واټساپونه و ټلیفونان ټول داسې سره ختم که، یو ساده ټلیفون ګرځوه بس باره خلاص. بیا بعضې شاګردان شخصي ته راسې راته ژاړي، مولوي صاحب موږ باندې د خیر دروازه مه تړه. نو د خدای په لحاظ باندې احتیاط وکړئ. بیا به په قبر کې د دا دیوبندي خبرې داسې سترګو درته د ودرېږي، سترګو ته به هم دا زما خبرې ودرېږي، هلته بیا ندامت او پښیمانتیا ګټه نه کوي، ګټه
نن ورځ کې زموږ په خبرو عمل وکړي. ستاسو د خبر دپاره وایم که په ټیویانو ورننوځئ ما ته مو څه تاوان را رسېږي. ستاسو دپاره وایم والله څومره تعالی کوم پر دوزخ راولېږي. نو محترم مور ته ووایه دغه سپین سرې ته ووایه چې د خدای په لحاظ دغه شرارت او دغه بدبختي پرېږده، الله ته مخه که، خپل آخرت ته مخه که. والسلام علیکم ورحمة الله.